د ډیجیټل کامرې په نوم لیکل شوی کتاب چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د لیکلو لپاره ژورنالیست رفیع الله همت مټې رابډ وهلې وې د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې مخکتنه ترسره شوه. لیکوال یې وایي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د هغې تشې د ډکولو په موخه دا هڅه ترسره کړې چې ژورنالیستان به اړ وو ترڅو په نورو ژبو کې د کامرې په برخه کې مطالعه وکړي. انګیزه دغه وه چې کله زه ژورنالیزم پوهنځی مې لوسته، زیاتره وخت به ژورنالیستانو ملګرو ته دا معلومات شته دي چې کله به سمیستر خلاصېدو یا به هم سمیستر منځنی حالت و درسونو جریان به و استادانو به بېلابېلو موضوعات باندې محصلینو ته د وظیفې ورکولې ترڅو پر دې په یوه برخه باندې کار وکړي. په پښتو ژبه کې دغه کمی احساسېده چې د ډیجیټل کیمرې بالخصوص په ژورنالیزم کې تر ډېره ژورنالیستانو ملګرو ته معلومات شته دي چې په پښتو ژبه کې معلومات کم پیدا کیږي. په جوړې شوې غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په ټولو لیکوالانو غږ وکړ چې د ټولنې هرې تشې د ډکولو په موخه د قلم په کار راولي. همت صاحب د الله پاک ژوند کې برکت کې خدای د قلم برکت کې ډېر غټ کار کړی ده. د تاسو ټولو نه مې غوښتنه دا ده هر څوک د خپل مسلک سره سم یو څه لیکنه وکړي. یو خو په دنیا کې د ژوندي خلک ګټه ځینې واخلي، بل به تاسو نه یاست به خیر رسېږي یو چاته. د دې غونډې په ترڅ کې د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي د ژورنالیزم په ډګر کې د دې کتاب لیکنه یو غوره اقدام بولي. په دغه وخت کې موږ تر څومره چې زه معلومات لرم داسې یو جامع او عام فهمه کتاب چې ټول ترې استفاده وکړي، هم خبریال او هم غیر خبریال، داسې یو ابتکار نه و شوی. سربیره پر دې د نصرت میډیا مشر ښاغلی امان الله نصرت د یاد کتاب په تړاو داسې وویل: اصل موضوع خو دا ده چې دغه موږ چې تاسو سره ټول شوي دا یوه هڅه وه او د موږ د طرفه د همت صاحب هڅونه ده نور هم تشویق ته څو پر نور ملګري هم تشویق شي. خو په څنګ د ډېر کار ته هم ضرورت شته چې موږ نور کارونه هم وکړو، لکه څنګه چې همت صاحب کړی چې په نورو برخو کې د ژورنالیزم په نورو برخو کې فکرمند صاحب کولی شي، مثلا نور ملګري کولی شي نور برخو کې یعنې موږ چاپي آثار د خپل ځان پرېږدو تر څو پورې نورو کسان د پاتې شي او هغه دې نه یعنې ګټه واخلي. د غونډې ګډونوالو له مسؤلینو وغوښتل چې د ژورنالیزم او پښتو ژبې د بډاینې لپاره لا کوټلي ګامونه پورته کړي.